څه شعرونه به ووایم چې ښسې خوښ مې وي دا ستا غونته سړي ښسې خوښ مې وي دا ستا غونته سړي چې په خوی حاصلت په شان وي ازمري ښسې خوښ مې وي دا ستا غونته سړي چې په خوی خصلت په شان وي ازمري دا سوالګرې چې په ښار کې خیرات غواړي ډېر وایي ماف کا ډېر مې ولیدل سخي دا سوالګرې چې په ښار کې خیرات غواړي ډېر وایي ماف کړه ډېر مې ولیدل سخي او تا د کونډو مال دی خېټه کې اچولې تا به هېڅ چېرې خدای چېرته هم نه بخي تا مننه تا د کونډو مال دی خېټه کې اچولې تا به هېڅ چېرې خدای چېرته هم نه بخي او خدای خبر ذوالفقار صاحب خدای خبر چې مونږ په دوی ولې بد لګو مونږ نیولې دي مخونه خیراتي خدای خبر چې مونږ په دوی ولې بد لګو مونږ نیولې دي مخونه خیراتي مور مې وایي چې خو هغې نرکټي راوړي څوک چې خوب نه په غرمه خو نه پاسي مور مې وایي چې هغې نرکټي راوړي څوک چې خوب نه په غرمه خو نه پاسي لکه زرکه چې محبوبه خوله کې ورشي رقیبان ستاسو غوسه کې لکه سپي یو نظم به ووایم د دغه ملګرو فرمایش دی افتخار ورو ډېره مننه کوم د ډېره لرې نه راغلی دی ما ته بیا بیا وایي چې ما ته پکې شعر ډالۍ کې هغه ته دی ډالۍ وي چې ما سره خامخا څه پېښه کېږي زراعت صاحب ما سره خامخا څه پېښه کېږي زه خامخا به څه لانجه وړم زه په خوږو تودو سړو لیکمه هر څه چې لیکم رښتیا لیکمه زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې زوړم زما خبره که دروغ وخته نو په بازار کې مې د خپې زوړن کې که دا رښتیا و او رښتیا وخته نو سالار صاحب بیا په د خپل ګریوان کې سر ښکته کوي زما په ژوند باندې به ترس نه کوې زما ملګرو ته به بد نه وایې لکه زما چې ویو دو ملګري اکبر لاله دواړو پرایویټ سکول کې سبق ویلو زه سرکاري سکول ته به مور بوتلم خو دغه یو د تحصیلدار بچو دغه بل د تانېدار مونږ به اکثر نیمه چوټۍ کې بخر درې واړه یو بل سره کېناستلو دوی به د سکول نه رابخر شو کله ځان له دوکان کې به برګر واغستو زه به د دواړو منځ کې وږی ناست وم ما به اکثر دغسې سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی ما به اکثر دغسې سوچ کولو چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی د خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخېږي په موټو موټو رشوتونه اخلي څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي که داسې نورې پیسې خو دغه چې دغه کم د تحصیلدار بچی دی نو دا بچی خو د مالدار بچی دی دی خو د یو ځمکه د بل په نوم کې د یو نمبر په بل پسې وخېږي په موټو موټو رشوتونه اخلي څوک ورله پټې کمیشنې ورکوي دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښه او د دې بل پلار خو تاڼه به تاڼه د ملکانو په حجره کې ناست وي د خان پیسې د تاڼېدار پیسې وي که داسې نورې پیسې هم څوک ویشي به سر صاحب نو دی پکې ځان نه غټه برخه نیسي که داسې نورې پیسې هم څوک ویشي نو دی پکې ځان له غټه برخه نیسي د سپۍ سل د ده 500 وي ولې چې دا خو تاڼېدار دی که نه دی چې برګر نه خوري نو څه به خوري ښځه برګر نه غواړم نه غواړم مفتي صاحب لکه بې پلاره یم نو یم دی که نه محبوب د لوږې مرم نو مرم دی که نه د ارمان اور کې ځان سي زم دی که نه که غریب یم نو بس یم دی که نه